مشران چې څومره موجود دي ان شاء الله د کشران له ودونو کې د اولاد درې حق دي. سو یو ځای مې دا بیان کړ، یو قسمت مفتي صاحب لږ صبر وکړه، پلار راولم چې دلته کښېني چې واوري. توجه، د اولاد څو حق دي؟ نمبر 1 نوم به ورلږدي، ګران هغه ارزان هغه ګل هغه ډیران ګل نوم به ورلږ دي. ښه ابو بکر عمر عثمان علي حیدر حسن عباس عمر نوم ورلکېده. توجه، دویم نمبر تربیت یې وکړه او دریم نمبر واده به ورلکې. ښه طریقه دا ده، وی بچیا ما درله واده وکړو په ما دې حق اوس تکړه شه ګټه. دا شریعت دی. پښتنو الټه کړي دې زوی ته وایي او ګټه چې واده درله وکړم نو تاسې داجي کېږي، ته هسې پلار کېږي. او کاکا ته چې زوی ته وایې چې او ګټه واده درله وکړم نو چې دی پیدا شو ځان له نوم کېښودی شو. ووایه که نه ولې ځان له نوم کېښودی شو نو چې دی په نوم کې محتاج دی، تربیت کې محتاج دی، واده به ورلکې. چې پیدا شه ډزې خو دې کولې، مټیایانې دې تقسیمولې. لہذا د اولاد بچو دا حق پوره کې. سمجھنے والے سمجھو انشاءاللہ. اور اولاد بچو ته به دا ووایم چې هر څه بیا بیا میلاویږي. مور او پلار بیا ستاسو والدین شته؟ دواړه وروڼه یې؟ شکر دی. یو هلک واده ما یې واده وکړه خو مور پلار پرې نه دی. ما ته چې نه مفتي صاحب مور پلار خو زما مور پلار دی. وایه مور پلار پرې نه دی، وایي مور پلار زما مور پلار دی. او چې واده وشي پلار الا شي، مور بلا شي، ښځه نعمت الله شي. پلار الا، مور بلا، ښځه نعمت الله. ښځې بیا میلاویږي، مور پلار بیا. او واده کې شادی نه چې شین نه ټکي لرکې نو شادی شو. शादी खाना आबादी तब होगी जब खुरापात नहीं होगी, और अगर गाना बजाना है तो शादी खाने आबादी नहीं, शादी खाने बर्बादी. या आबादी शुरू होगी या बर्बादी. उलमा मरावस इंशाल्लाह आबादी बशुरू की इंशाल्लाह. तवज्जो, और चदा पगाना बजाना पढ़ंग वादो की कना ये पढ़ूं बेरा जम खुशाला पद्वेम रजम खुशाला पद्रेम रजम खुशाला पसलूरम औरस بیا د خواښې د انګور پینل میچ د پېښور د زلمو بس میچ په یو موزه کې ورته خواښې ولاړې په بله کې انګور. خواښې ورته چې ظالمې ما پیدا که ما غټ کو زوی دی رانه واړو. هغه انګورې ورته وایي او مې ګټه زما دی او مې ګټه. وایي مان د پښتنو کورې چې دا کیسې شته که نشته ووایم. زه اصلاحي معاشره وایم، د نور بحثونه نه کوم. دا خبر شته که نشته؟ خواښې انګور میچونه کوي، دا میچونه شته که نشته؟ توجه. او د سخر کاکا رول، سخر کاکا خو نه ښځه خفه کولی شي او نه انګوریانې. نو چې سخر کاکا راشي نو دې دا میچ وګوري، دا جګړه دا پکې په حیثیت امپایري دی ورته کله و چې آوټ، کله ورته چې نټ آوټ او د واده کړي رول ته ویم نه وایم. ډېر په مینې راوستم. ښه ما کې هم دومره لحاظ شته. توجه، په سنت طریقه به واده نه کوو، اولاد بچو تربیت نه کوو. او دا په ګانا بجانه په ډنګ نوم چې واده وکړي الله د الله رسول خفه کړي، علما مشایخ پیران بزرګان اولیاء خفه کړي. سبا چې د واده نه پس الله بچي ورکړي او بچي یو بل ته داسې کړنګېدلي کنځل کوي، هغې معنی چېرته پټ